الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د ډیرو ملګرو په فرمایش باندې ډیرو کسانو میسیجونه کړي، کمنټس هم راغلي او یو ملګري پکې کال هم کړی، د یو قصې فرمایش کړی او تاسو له مې هغه خوندوره او مزیداره قصه نه راوړې ده. قصه ده د څلورو درویشانو. دا ډېره ښکلې، ډېره خوندوره، ډېره مزیداره قصه ده. لږه اوږده ده خو چونکې تاسو ټول شوقیان یئ د اوږدو قصو، نو دې ته به امید دی چې خوشحاله به یئ. قصه د څلورو درویشانو دا به تقریبا کم از کم په شپږو اوو قسطونو کې به راټولیږي. ډېره ښکلې قصه ده. قصه شروع کېږي د آزاد بخت باچا نه او بیا چې کوم دی نو د څلورو درویشانو ذکر پکې راځي، د هغو قصې شروع کېږي، د هغو حال احوال شروع کېږي. نو ډېره ښکلې، ډېره خوندوره او مزیداره قصه ده. امید دی چې ستاسو به خوښه شي. خو د قصې ته تلو نه مخکې د څه ملګري د هغو نومونه په منډه الم. شازیب افریدي دی، ذاکر بنګش، حیات آباد، پېښور نه، بالاج اګرا د سوات دی په کینیډا کې، او بلال خان د هانګ کانګ نه د پاکستان دی. دا څه ملګرو د دې نومونه مې په منډه واخیسته. اوس به راځو آزاد بخت باچا له. وایي چې پخوا په زمانه کې دغه یو بادشاه چې د ده نوم آزاد بخت و، ده له خو د ډېره لویه باچاهي ورکړې وه. ډېر ریاستونه چې کوم دی نو هغه د ده ماتحت و، د ده د حکم پابند و او د ده ډېره زیاته غټه باچاهي وه. د ده چې کوم دارالخلافه او کوم چې د ده ښار و د هغې نوم قسطنطنیه و، په هغې کې د ده محل او د ده دارالخلافه وه. د ده ډېره غټه باچاهي وه. ډېر د انصاف حکومت به ده کو. د ده عوام د ده نه خوشحاله و او د ملک حالات د ده صحیح و. د ده په ملک کې غل یا جیب وهل ولی یا ډاکوان یا داسې ظالمان داسې څوک نه و. کوم چې و هغه ده نیولي و، چاله سزاګانې، چاله پانسیانې ورکړی یا ختم کړي وو. د هغې نه وروسته د ده په ملک کې داسې جرایم پیشه څوک خلک هغه نه و. ټول ملک د ده ماحول ښه و، د ده د ملک ماحول ښه و، د ده د ملک چې کوم کاروبار د هغې ماحول ښه و. بیا په هغې له پاسه ده له دومره غټه بادشاهي خدای ورکړې وه، په هغې له پاسه ده له چې کوم مال دولت خدای ورکړی، چې کومه مالداري خدای ورکړې وه، نو هغه ډېره عالیشانه وه او د نه موندو وه. آزاد بخت باچا له خدای پاک هر څه ورکړي، خو د دې هر څه باوجود د ده په کور کې یا د ده په محل کې صرف د یو شي کمی و. هغه یو شي کمی و د هغه اولاد. د ده په اړه کې به ډېر ارمان راغی، ډېر سوالونه ده وکړه، ډېر هغه خبر زموږ پښتانه چې ډېر په باباګانو وګرځېده او د ډېر عمر خو لکه څه خوند یې ونه کو. ده ته د الله د طرفه د اولاد نعمت یا د زوی نعمت میلاو نه شو. ده به هر مانځه پسې په هر عبادت کې به ده دا سوال کو چې خدایه یو فرزند راکړي، یو وارث راکړي چې کم از کم زما نه وروسته زما د دې عالیشانه باچاهي او د دې هر څه وارث خو وګرځي، که نه چې د دې وارث خو پاتې شي. او که زه داسې بې اولاده یم او بې فرزنده یم نو چې زه لاړ شم خو دا هر څه خو به عیش ماشي او تالان به شي، څه فایده. وخت تېرېږي. یو ورځ دا آزاد بخت باچا د خپل کمره کې د شیشې مخې ته کېناست. په شیشه کې چې ځان ولیده نو په دې سر کې یو سپین یخته ولید خپل. چې دا سپین یخته د خپل ولیده، په دې سر کې د ده چمک وهون، دا سپین یخته د دغې د لاسه دی ډېر فکرمند شو. ده سوچ وکړو چې یاره زما دا عمر خو تېر شو، 40 کاله یا 50 کاله چې دا زما دا عمر خو دغه شانې په غفلت کې لاړ. حالانکې د دې دونه مال دولت، د دې دونه باچاهۍ باوجود دا آزاد بخت باچا چې نو دا ډېر عبادت ګزاره او د الله تعالی عبادت کوونکی او ډېر پرهیزګاره سړی و او ډېر به یې خیال ساته او په دې خپله باچاهۍ به یې غرور نه کو
او ډېره عاجزي او انکساري به یې کوله. خو ده چې دا خپل سپین ویښته ولیده نو ده ته هسې په دې خپل زړه کې دا غږ راوچت شي ژر تا د عمر خو دغسې لا تېر شو. دا وګوره ویښته دې سپین شو او د ویښته سپینېدو مطلب دا چې بس ستا عمر ختم دی. تا ټول عمر دغه په غفلت کې تېر کړو، په دغه کې دې تېر کړو، هسې دې بس تا زندګي واړوله. بس ده چې دا فکر زړه ته راغی نو ده وی چې راشه په دې دنیا خو څه نه کېږي. بس ده ځان له په دې محل کې یو طرف ته یو وړوکې شانتې کوډګۍ وه، کمره وه یا داسې وړوکی شانتې ځای و چې په هغه کې د ځان بند کړ او شپه ورځ یې د خدای پاک عبادت شروع کړو. د ورځې به یې روژه نیوله. خنده یې به راپورې نه ځان له مې په بوتل کې اوبه راوړي دي. نو ده به د ورځې روژه نیوله او چې کله به ماښام شو نو ده به په کجورو یا 2 کجورو باندې روژه ماته کړه. په دغه طریقه د خپل معمول شروع کړ. شپه ورځ به یې د خدای عبادت کو او خپل وزیرانو، خپلو امراو او مشرانو ته یې ویلي چې خبردار ما پسې به څوک نه راځئ، ځان له اخوا راکاږئ، ملک ځان له چلوئ او زموږ د پښتنو خبره چې ما به نه تنګوئ. وزیران مشیران حیران چې پاک پروردګاره په دې باچا سلامت باندې څه چلو شو. دا خو تر ننه ورځې ښه برابر و، ملک یې چلوو، هر څه چلېده، ښه خوش باش ښه خوشحاله. ناګهانه باچا ولې چې ګوشه نشین شو او څنګه د داسې چل شروع. خیر خو چې څه لږ وخت وشو ډېر چاپېره په ملک کې دا خبر خور شو چې یاره باچا مکمل ګوشه نشین شوی دی، د باچاهۍ نه یې لاس اوچت کړي دي، د ملک د امورو نه، د ملک د کارونو نه، د ملک د معاملاتو نه لاس ویستی دي، په هیڅ شي کې کار نه ساتي. او ملک دغسې بې اثرې او لاوارثه پاتې شوی دی. بیا چې کوم د ده سره کوم ریاستونه کوم د ده ماتحت کوم د ده د حکم لاندې وو چې هغه خلک خبر شو نو ورو ورو پکې شیطانانو سر راوچت کول شروع کړو، ورو ورو بغاوت شروع شو، ورو ورو چغلیانې شروع شوې، ورو ورو هغه خلکو پنجې مضبوط کړي چې چا د هغه د یېرې سر نه شو خوځولی. د ملک حالات ورو ورو په خرابېدو شو. کم چې غریبانانو د بادشاه د مهربانۍ د لاسه د هغو وخت ښه تېرېده او د بادشاه په بادشاهۍ کې هغوی خوشحاله وو، د هغو حالات خرابېدو چې خو مطلب دا چې د ملک حالات ورو په ورو په کته روان شو. مشرانو وزیرانو چې دا خبره ولیده نو ټول راټول شو، یو بل سره یې سلام کړ چې یاره دا به اخر کېږي څه، ملک خو داسې خطرناک حالت او خراب حالت ته روان دی، زموږ خو داسې بادشاهي وه داسې ملک و چې په دغه دور کې د دغې مثال نه او دا دومره د خوارو زارو د مشرانو زموږ د تېرو باچاهانو د غټ سلطنت او د غټ حکومت چې جوړ شوی دا زموږ نه اوس داسې وچ پوچ خرابېږي لکه چې اوس به څه کوو. او باچا سلامت چې دی نو هغه تل خو ځان په کوټه کې بند کړی دی، اوس به څه کوو، باچا هلته حکم کړی دی چې ما پسې به څوک نه راځي. دوی ډېر سوچ وکړو، ډېرې سلاګانې خو چې فکر ونه کړو. د دې یو مشر وزیر و سپین ږیری و، هغه د آزاد بخت باچا د پلار سره هغه وزیر پاتې شوی چې کله د آزاد بخت باچا پلار مړ شو نو بیا د هغې نه بعد بیا د دې آزاد بخت باچا سره نو یعنې هغه آزاد بخت باچا د ده مخې رالوی شوی ځلې ځلې بیا باچا شوی نو د آزاد بخت باچا ته دا وزیر هم ډېر ګران او د وزیر ته دا باچا هم ډېر ګران او ټولو ته پته وه چې یاره هر څوک چې دی خو یو سړی چې کوم دی نو یا هغه باچا رضا کولی شي یا د هغه مخې ته خبره کولی شي نو هغه صرف دغه مشر وزیر دی. دغه وزیر ډېر هوښیار او ډېر وفادار و. دا ټول مشیران وزیران عمرا چې کوم دا په هغه پسې لاړه، هغه ته کېناسته جرګه شو چې یاره داسې د ملک حالات خو ستا د مخې ته یې چې خراب دي، حالات خراب دی او باچا دغه د ځان په کوټه کې بند کړی دی چې اوس به څه کوو او نور څوک داسې نه شي چې د باچا مخې له ورشي یا د باچا د حکم باوجود لاړ شي هغه ته کښېني بغیر ستا نه او ته دې چې مهرباني وکړه چې ته لاړ شه باچا ته کښېنه او زموږ دا سوال منت او دغو ته ورسوه چې دا به څه کېږي. وزیر وویل چې زه صحیح ده زه بادشاه له ورځم. وزیر راغی د بادشاه را کوټګۍ بهر ته ودرېده، بادشاه ته یې غږ وکړو
د بادشاه چې کوم خادم و په دغه ځای کې هغه ته یې وویل چې یاره ته لاړ شه او بادشاه ته ووایه چې وزیر راغلی دی ته ډېر ورځې نه یې لیدلی ستا د دیدن مشتاق دی او شوقین دی ستا لیدل غواړي او ستا سره ملاقات کول غواړي خدمتګار چې کله دننه لاړ هغه ته سوال جواب میلاو شو چې یاره پلانکې وزیر راغلی مشر وزیر نو هغه ته خو دا ډېر ګران باوجود د ده د حکم چې یاره ما سره به څوک نه میلاویږي ما له به څوک نه راځي خو ده هغه داسې نه شو کولی چې دی واپس کړی دغه وزیر یې راوغوښت وزیر چې راوغوښتو نو وزیر چې تپوس وکړو چې یاره باچا سلامت دا ولې تا داسې ګوښه نشیني اختیاره کړله دا ولې ته داسې ګوټ ته راننوتی ځان دې بند کړلی د ملک معاملاتو نه لاس اوچت کړي د دنیا د کاروبار نه دې لاس وایسته چې دا چل څه دی بادشاه خپل زړه راوسپړده کومې چې مایوسیانې وي هغه یې ده ته ووایي چې یاره زما دا دونه عمر تېر شو او په قسمت کې په تقدیر کې زما فرزند نشته زوی زما نشته څونه سوالونه ما وکړل څونه ملتونه خو تر اوسه ما ته اولاد میلاو نه شو زوی میلاو نه شو چې زما نه پس زما وارث وګرځي او دا دنیا دا زندګي عباس داسې روانه ده ما وایي چې زه په دې دنیا نور څه کوم بس رالمه د خدای عبادت به یې شروع کړو په دې کار کې لګیا شو دا وزیر ډېر هوښیار و وزیر ده ته بیا وایي چې باچا سلامته په قسمت کې چې صحیح هغه خو انسان د هڅې هم میلاویږي او ته وایې چې دا دونه وخت ما بس تېر کړو اوس لګیا یې د الله تعالی عبادت کې په دې ګوټ کې دې ځان بند کړی دی خو ته دې خبرې ته سوچ نه کوې چې آیا تعالی الله تعالی دا دومره غټه باچایي درکړې ده دا دومره لوی ملک یې تا ته حواله کړی دومره ریاستونه یې تا ته حواله کړي دي دا دومره قوم او دا دومره عوام چې دی دا یې تا ته حواله کړی دی سبا به د قیامت په ورځ خو به ته د خپل عبادت جواب خو به ورکړې چې زه ټیک ده خدای ما دونه عبادت کړی دی خو د دې قوم او د دې ملک او د دې عوام د دې به څنګه جواب ورکړې چې دا قوم هلته ووایي چې یاره دا زموږ باچا او موږ یې دغسې بې اثرې پرېښودو او زموږ حالات خراب شو زموږ ملک دربدر شو نو بیا به څه جواب ورکړې باچا حیران شو باچا زړه ته دغه خبره پرېوته باچا وایي چې زه اوس څه وکړم دې وزیر ورته وایي چې باچا سلامت داسې کار وکړه چې ته دواړه کاره کوه داسې نه دی چې یو کار ته کار ووایه نه په دنیا کار کېږي یوازې او هم ورسره دین کې او د خدای قانون دی چې د دین چې کوم په طریقه کې نو په هغې کې به دنیا ورسره شامله ساتي بغیر د دنیا د رواجه د دین کار ته سرته نشي رسولی ته داسې کار وکړه چې د ورځې د خپل د کم د ورځې دا ټایم چې دی دا د قوم له او د ملک له ورکړه د دوی خدمت کوه او کم د شپې چې ټایم دی نو هغه ستا خپل ټایم دی ته د خپل خدای عبادت کوه د الله تعالی سوال بینت کوه هغه ته سوالونه کوه هغه ستا خوښه ده بیا باچا د وزیر دا خبر زړه ته پرېوتې باچا وایي چې زه ټیک ده بس ته لاړ شه اعلان وکړه چې بس د سبا نه به زه دربار لګوم چې د چا څه دغه څه مسله د چا څه ضرورت د چا څه هم څه کار نو سبا نه دې ځان دربار ته رارسوي په ټول ملک کې دا خبر خور شو او دغې وزیر د نور مشرانو وزیرانو ته دا خبره وویله نو هغه هم ډېر خوشحاله په ټول ملک کې دا خبر خور شو چې یاره باچا به سبا له دربار لګ د چا چې ضرورت و نو هغه هم په سبا له دربار سره روان شو د چا چې ضرورت نو هغه نه هغه هسې د باچا د لیدو لپاره دربار سره روان شو چې یاره زموږ دا باچا دونه ورځې د دربار ته نه و راوتی ځان یې په ګوټ کې بند کړی چې دا څنګه چلو چې موږ د خپل باچا وینو سبا له دربار ولګېد دنیا مخلوق راغلی دا وزیران مشران باچا مخې ته ناست باچا چې دا څه ورځې ګوټه کې تېرې کړې دا دومره روجې او فاقې په ځان تېرې کړې د هغې د لاسه یې مخ زیړ شوی وجود یې کمزوری شوی دې خلکو خپل باچا ولیدو باچا هغه شان خپل رواج بیا شروع کړو د ورځې به یې دربار لګول او د خپل عوام خدمت به کوو د هغو مسلې به یې اورېدې د هغو ضرورتونه به یې پوره کول د ملک نظام چلېده روان ماسپښین ټایم کې به یې خوب له ورکړه آرام به یې وکړو او د شپې به بیا د الله عبادت کو او کتابونه به یې ځان له کاته یو ورځ دې یو کتاب کته
نو په هغه کتاب کې هم دغه شان د وزیر په شان د خبره واورېده او په هغې کې هم هغه شانتې نصیحتونه لیکلي چې کوم دته وزیر کړي وو نو ده ته د هغې تصدیق وشو چې یاره دا وزیر خو چې ما ته کومې قصې کړي وي کومې نصیحتونه یې کړي وو خو واقعي چې رښتیا دي د ده په زړه کې بیا شوق راوچت شو چې یاره زه وځم او د دنیا د حقیقت معلوم کړم د دنیا د رازو او د دې نه خبر شم نو دا خو د ورځې نه شو کولی چې د ورځې ورته یو لوی مخلوق ورسره یو قصې پیسې بیا خو نه کېد ځکه باچا چې وځي خو داسې یوازې به د محل نه د خپل دربار نه نشي وتی نو ده څه وکړه چې ده د هغه شپې کپړې بدلې کړې عام لباس یې واچو ځان سره یې څه لږ ډېر اشرفۍ راواغستې د ضرورت پېښېدو دپاره د کوره ووت د کور چې ووت لاړ د یو قبرستان په خوا پېښ شو په قبرونو باندې د دغه مطابق سلام واچو ټولو قبرونو ته یې دوا وکړه نیمه شپه ده ناګهانه د یو طرف نه پړقه رڼا ولیدو تیزه رڼا او رڼا په داسې حالت کې چې یخه یخه او ښه تیزه هوا چلېده دی حیران شي چې یاره دا څنګه هوا ده چې دا دونه تیزه هوا چلیږي او داسې رڼا نه چې دومره پړق کوي او خوځي راخوځي نه یا د سیلۍ څه اثر پرې نه ښکاري د لرې نه دته دا اوس هوا ښکاري خو ځکه پخوا مشالونه یا چراغونه ډیوې دا څیزونه نو ظاهره ده چې دا څیز پروت وي او دومره تیزه هوا چلیږي نو که دا رڼا مړه کېږي نه بندېږي نه خو خامخا څه خوځي راخوځي سړي ته پته لګي لرې چراغ یا څه شی ډیوه پرته وي نو هغه رڼا خوځي راخوځي د هوا سره خو دی حیرانه په دې شو چې دا څه عجیبه رڼا ده چې دا د سره د خپل ځای نه خوځي نه باوجود د دومره تیزې هوا د پړه کې شوق راوچت شو او دا یې پړه کې راغلی چې یاره دا خو ماته څه معجزه غوندې کې ښکاري او زه هم د دې رڼا طرف ته کیدی شي که داسې څه عجیبه څیز چې د هغې سره زما د زړه مراد خدای پوره کړي دی روان شو روان 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 چې کله ښه پوره دی رڼا ته نږدې شو کله ورسېد نو څه ګوري چې یاره یو څلور درویشان ناست دي غیر چاپېره ناست دي سترګې پټې کړي دي خاموشه ناست دي څه عبادت کې لګیا دي او د دې درویشانو په منځ کې یو ډیوه پرته ده چراغ او دی نور هم حیرانه شو چې دې چراغ ته ګوري چې د چراغ دا کومه لمبه چې ده دا په ځای داسې بلیږي لکه څنګه چې د بیټرۍ یا د لایټ بله پي او دا سیلۍ ځي راځي خو دی د چراغ دا کم لمبه چې ده نو دا په خپل ځای دقسې ولاړه ده دې درویشانو ته رڼا کوي او ناشنا پړق خیږي باچا حیران هم شو او پوه هم شو چې یار دا خو څه ناشنا درویشان دي ناشنا ملنګان دي او زمه د دې خدمت کوم او د دې دغه کوم او کیدای شي چې د دې دغه نه خدای زما مراد پوره کړي د دې په سوال باندې ځکه چې دا داسې باکماله خلک دی نو ضرور په دې کې څه کمال شته خو بیا د ځان سره سوچ وکړو چې د خدای بنده نور تعدي مه کوه لږ صبر وکړه یو طرف ته چېرته پټ کښېنه چې لاول خو دوی وپېژنې که نه چې دا څوک دي څوک نه دي انسانان دي که جنات دي که څه بل څه مخلوق دی چې دا څه دي ځکه تا خو شاړه ده دلته یې څه پته لګي لږ صبر خو وکړه دا خیال چې دې زړه ته راغی نو یو طرف ته پټ کېناست او د دې درویشانو تماشه کوي په دې کې ناګهانه یو درویش لا پرنجی راغی پرنجی چې ده وکړو نو د شکر الحمدلله وي د شکر الحمدلله وي نو د نورو فقیرانو یا د نورو درویشانو هم سترګې وغړولې یو بل ته یې وکاته بیا دې کوم په دې خپل عبادت کې چې لګیا یا په هر څه کې چې لګیا د دغه نه پاڅېدو خپلو ځایونو باندې چې کوم دیو ځاله د سملاستو یا د شپې د آرام کولو کوم بسترې یا دغه شپې دپاره کوم ځای جوړ کړی په هغې کېناسته بیا پکې د یو فقیر وي چې یاره د یو درویش پکې وي چې زما وروڼو درویشانو مونږه ډېر وخت په دې دنیا کې وګرځېدو ډېر سختې ډېر افتونه په مونږ راغله ډېر عجیبه عجیبه حالات په مونږ راغله او نن چې مونږ کوم دی دلته څلور غاڼې یو ځای شو
دا شپه ډېره اوږده ده، ډېره درنه ده، او دا شپه هسې نه تېرېږي. شپه به په څه طریقه تېره شي چې مونږ یو بل ته د خپل ژوند حالات تېر کړو، د خپل ژوند قصې یو بل ته وکړو، په شرط د دې چې په هغې کې رتی برابر دروغ نه وي. دا خبره چې دې درویشانو واورېده نو یو درویش پکې وي چې یاره که داسې خبره نو لاول به درته زه خپله قصه شروع کړم. دا اولنی درویش خپله قصه شروع کوي، وایي چې زه د ملک یمن د یو داسې سوداګر په کور کې وزېږېدلم چې د هغه نوم و ملک خواجه احمد، او زما پلار په دغه وخت کې داسې سوداګر و په دغه یمن ملک کې چې د ده ثاني یا د ده برابر دومره مالدار دومره غټ سوداګر و نه، داسې بېپاري داسې غټ سوداګر په دغه ملک کې نه و. لوی دولت زما پلار له خدای ورکړه، هر قسمه غټ کاروبار به هغه کوو. زما د پلار او زما د مور صرف یو زه اولاد ومه او یو زما خور وه مشره. زما مشره خور په د یو سوداګر مالداره دوی ته واده شوه. زما ځواني چې کومه ده وړوکوالی بچپن هغه په لوبو او په تماشو او په مزو کې تیر شو. بیا زما پلار زما تربیت شروع کو، د اس چلول، د جنگ فن، نور دینی تعلیم یا نور تربیت چې کوم دی هغه ما حاصل کړ. 14 کالو عمر ته زه ورسېدم چې ناګهانه د خدای په رضا سره دواړه زما مور او پلار وفات شو. داسې ناګهانه د دواړو وفات کېده زما لپاره داسې و چې یو ناګهانه افت په ما رانازل شو. دغه سوداګر و چې ما به یو مخې له جړل بیا دغه درویش وی یو مخې له به ما جړل چې کله څلوېښت ورځې پوره شوې د کلي مشران چې کوم یا زما د پلار یاران دوستان وو چې کوم نور خلک وو هغه راله او ما له یې حوصله راکړه. ما ته یې وویل چې یاره اوس دا خو د دنیا رواج دی، څه خلک راځي او څه بځي، او په دې پسې سړی ځان د دنیا د کاره او د رواجه نه وباسي. او څه داسې کار وکړه چې اوس ته د خپل پلار د مال او د هغه د جایداد یوازې وارث یې، د هغه د کاروبار زما د پلار پټکی ما ته را په سر کوو. ما ته ویل چې اوس ته د خپل پلار کاروبار د هغه جایداد او د هغه هر څه سنبال کړه. دغه درویش د خپلو نورو ملنګانو درویشانو بیا کیسه کوي چې یاره ما ته د خپل پلار مال جایداد هر څه حواله شو. د هغه چې کوم نوکرانو کوم خادمانو خدمتګارو زما خدمتګاران شو. زه په خپل پلار په محل د هغه په سیټ کېناستم، کاروبار مې څه چل ول شروع کړو، خادمان زما خادمانو زما خدمت کېده. څه لږ وخت په دغه طریقه تېر شو، څه کال نیم، چې په دې کې زما سره څه اواره یا لوفران یا عیاش کسان چې کوم دی نو هغه ورو ورو زما سره ملګري شو. زما سره به راته، زما سره به زما په محل کې زما په کوټې کې به ناست، هر ټایم به د عیاشانو د ډمو د رنګینیانو د دې قصې به یې کولې، د شرابو او کبابو د دې قصې به وي چې یاره دا داسې خوند کوي او په دې کې داسې خوند دی او پلان کې او پلان کې او پلان کې. ما ته به وي چې مړه تا خو ژوند داسې په کوی تې تېر کوو، ته د څه نه خبر یو، د ژوند د رنګینۍ نه او د خوند نه ته څه خبر یو، پلان کې پلان کې پلان کې. وایي چې روزانه به دا قصې ما ته کېدي. نو اخر چې ډېر وخت د سړي مخې ته دونه قصې کېږي خو اخر د سړي شوق راوچت شي که زه ډېر ښه وم، ډېر پرهیزګار یم، ډېر پاک وم، خو اخر څنګه چې وایي میپلي څنګه دوستان نو هغسې اثر په سړي کېږي. نو دغه درویش وایي چې یاره د دغه عیاشو دغه لوپرو د دغه بدکرداره ملګرو د لاسه زما خوی هم خراب شو. شراب کباب شروع شو او ډمې او دا ګډاګانې او د شپې میپلونه او دا رقصونه او دا رنګینیانې او دا شروع شو.
زه به د ځانه نه هم خبر، د دنیا د رواجه به نه هم خبر، د کاروبار نه به نه هم خبر، خو بس دا پیسې به مې الوځولې او دا یاران دوستان به راته و دا لوپران او دا شراب کباب به کېده او شیانې وې او دا زمونږ پیسر و. کال 2 تېر شو، د پلار نه مې خدای ډېر مال دولت ورکړی، ما ته د تیارې پاتې شوی، زما پېډه نه خوږېد او نه پې زه بیا خبر وم. دومره په غفلت کې پرېوتم چې کال به تېرېده او مال خرچ کېده او ما ته به دا پته نه لګېږي یار دا مال له کوم ځای نه راځي، کوم طرف ته روان دی، څه پته راته نه لګېده. په د اخره کې چې زما چې کوم نږدې خلک وو یا کوم زما خادمانو نوکرانو کوم زما په مال باندې محافظانو مامور وو، هغو ته پته ولګېده چې یاره دا خو خارې ناپورسان دی تپوس پکې نشته خو چانس وهه. بس زما په دولت باندې لوټ مار شروع شو. لوټ مار شروع شو چې څه لږ وخت کېده، یو څو کاله بعد نو زما سره صرف زما د تن جامه پاتې شو چې کوم زما ډېر ښه یارانو ډېر دوستانو ما پرې ډېرې خرچې کړې وې، عیاشیانې تماشې مې پرې کړې وي، هغه زمانه پټ شو چې کوم زما خادمانو نوکرانو هغه زمانه لاړه. کوم چې نږدې ملګري وو چې هغه به راته په مخې ته رالو نو هم به راته لار بدل کړه، لار به یې راته پرېښوده، مخ به یې رانه پټ کړه. زما نه چې د دنیا هر طرف وران شو، هر دغه وران شو، خپله خور راته رایاده شو، خپله مشره خور راته رایاده شو چې یاره راشه هغې له لاړ شه. خو دا سوچ مې وکړو نو بیا شرمنده شوم ډېر شرم راله راغی چې یاره د مور پلار د وفات نه بعد خو ماړو د دې خپلې خور تپوس نه دی کړی، نه یې خوا لتلی یم، نه مې وله خط لیږلی دی، نه مې څه پیغام لیږلی چې یاره ته څنګه یې، ښه یې ښه نه یې، نه مې پې څه سود کړی دی. او باوجود د دې چې هغې په هر څه کې زما تپوس کړی دی، باوجود د دې چې هغې په مخه خطونه رالیږلي دي، پیغامونه یې رالیږلي دي، زما تپوسونه یې کړي دي، تحفې ډالۍ یې رالیږلي دي، خو ما د هغې پوټی تپوس نه دی کړی، زه په کومو سترګو هغې له ځم. خیر بله لار د ده نه وه، د څه پټ په پټه څه په چل ول، ځکه چې په کلي او په ولس کې د ده نوم بدنام شوی چې یاره ده ته وګوره د پلار څنګه سړی و، پلار څنګه وخت تېر کړو، ده ته وګوره دې لوپر ته دې عیاش ته چې دومره په بې حسابه مال دولت چې کوم دی نو هغه د لوټ کړ، ختم یې کړ، نوم د ده بدنام شوی. نو د دې خپل کلي نه څه پټ په پټه د خپل علاقې نه پټ په پټه څه په چل ول دی په چل ول ووتو، په غورځېدو پاڅېدو باندې د خپلې خور کور ته ورسېد. مشره خور چې دا هغه همیش د مور ځای لري، د مور په شانتې مینه کوي، د چا مشرې خویندې نو هغو ته به پته خور نور هسې هم په ورور ډېره خفه کېږي، ډېرې دا که کشره یې که مشر، او دا مشره چې بیا یې نو دا څه د مشروالي د وجې هم په خپل ورور ډېره خفه کېږي. نو باوجود د دې چې دې فقیر درویش د خپل خور تپوس نه و کړی، نه یې څه خط کتابت کړی او نه پې څه سود کړی، نه څه تللی راغلی کړی، دی چې څنګه دې خپلې خور ته مخامخ شه نو دا خور یې پرې ډېره خفه شوه، ډېر یې ورته وژړل، کپړې مپړې ده ته بدلې کړې، د ده هر څه یې برابر کړل، به یې ده د خپل کور خواته بیله یو کوټۍ ورکړه، یو بله بیل یو ځای وله ورکړه چې یاره په دې کې ته اوسېږه. نو دا درویش دې خپلو ملګرو ته خپله قصه جاري ساتي، وایي چې یاره زه کله خپلې خور ځای ته لاړم، هغې ماله بیله کوټه راکړه، روزانه به سهار چې کوم دا قسمه قسم قیمتي خوراکونه ماله راوړه، مازدیګر ماښام قسمه قسم قیمتي خوراکونه ملایانې یا داسې نور چې کوم د سود خوراکونه وو نو هغه به زما د خور راوړه او په ما باندې به یې کول. 4-5 میاشتې 6 میاشتې چې ما دغلته ولاړولې، صحت مې ښه برابر شو، ښه ټیک ټاک شوم، د کوره به بهر ته نه وتم. زما دا خور بیا په ما پسې راله، ما ته یې وي چې یاره وروره که ټول عمر شي نو زه ستا داسې خدمت کولی شم، داسې دغه دې کولی شم، او زما دا اډو نه ده خوښه چې ته زما نه چېرته لرې لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي. خو دا داسې دنیا ده چې په دې کې دا ځوان همیش د سختۍ دپاره او د کار دپاره پیدا شوی دی. ځوان په ناسته باندې او په تیاره خوند نه کوي، دا ډېر بد ښکاري. او دا خبره به که سبا له په تا بده نه لګي خو په ما به ډېره بده لګي، ډېر تکلیف به ما ته د دې خبرې نه میلاویږي چې که څوک ووایي چې دې د
سوداګر دوی ته ګوره چې راغلی او د خپل اوښي مال دولت ته ناست د خپل اوښي مال خوري تیارې ته ناست که سبا له دا خبره څوک وکړي نو که ته پرې خفه کېږې او که نه خفه کېږې خو زه به په دې خبره ډېره خفه کېږم ما ته به پرې ډېر تکلیف میلاوي نو ته پاسه لاس پرې وخوځوه څه همت وکړه الله د هغه سړي قسمت یا تقدیر بدلی چې څوک په خپله خپل تقدیر بدلی نو دې درویش چې دا خبره واورېده نو دی وایي چې یاره ما ته چې دا خبر دی بالکل ټیک ده او زه دې خبرې ته تیار یم وایي چې زما دا خور لاړه او بیا دې څه اشرفۍ راواغستې مال یې راوړې راکړې او ما ته یې وایي چې ته دا اشرفۍ واله او په دې باندې ځان له د تجارت سامان واخله او هغه بیا دا چې یو غټ تاجر ګوره یو با اعتماده تاجر هغه ته حواله کړه او هغه ته ووایه چې هغه د هغه سره ښه پوره واده وکړه پوره دغه ترې واخله لیکل میکل ترې واله هغه به دا د تجارت سامان تاله بل ملک ته ورسوي بل ملک ته به دله ورسوي ته پسې به بل طرف بیا لاړ شي دغه خپل مال هلته په منافع خرڅ کړه دا کاروبار ځان له شروع کړه دا تجارت شروع بس ده وی چې صحیح ده بیا یې د خپل ورور له یو اس راوستو نور د لارې چې کوم ضروري سامان و هغه یې وله راوستو ور یې کړه وله او په ډکو سترګو باندې دی رخصت کړو ډېره خفه په خفګان باندې او ده ته یې ووي چې یاره دا څنګه چې لاړې نو داسې خو دی واپس راوله زه به ستا په تمه یم او ته واپس راځم بس دا ملنګ وایي چې دا درویش وایي چې زه د خپلې خور نه رخصت شومه لاړمه په دغه اشرفو باندې په دغه پیسو باندې ما د تجارت سامان واغست او په دغه ښار کې چې کوم غټ تاجر و کوم با اعتماده هغه ته مې دغه سامان حواله کړ چې یاره هغه د سمندر په لاره روان و دمشق ته د هغه سره زما خبره اتره وشو چې هغه وایي چې زه به ستا سامان ویسم دونه روپۍ یا اشرفۍ یا دونه کمیشن یا حصه به پکې د هغه وخت مطابق د قانون مطابق د هغه کېده وي چې دا به ماله راکړي زما د هغه سره خبره اتره وشو هغه د سمندر په لاره سامان روان که او زه په وچو به روان شوم روان دمشق ښار ته چې زه رسېدمه نو د نیمې شپې په ټایم کې ورسېدم نیمه شپه د ښار غټه دروازه وه پخوا چې به کوم ښارونه و کوم غټ ښارونه و دغه نو د هغې نه به ګیر چاپېره دیوالونو به او د دغې ښار به یو مین غټه دروازه وه چې په هغې باندې به تګ راتګ کېده نو دغه دروازې به د شپې بندولی کېدې نو دغه ملنګ وایي چې ما د شپې غږ وکړو اواز مې وکړو چې یاره ما ته دروازه کولاو نو دننه نه اواز راغی چې د شپې دروازه نه کولاولی کېږي ما ورته ډېر څه سوال بې نه تو که چېرې مسافر یم او د لرې ځای نه راغلی یم پلان کې خو یاره ډېر په غوسه کې راته دوباره غږ وشي چې یاره موږ ته حکم نشي دروازه کولاو او ته ولې ناوخته راتلې خیر دی وایي چې یاره زه د دروازې نه یو طرف ته لاړم بل طرف ته او د دیوال د یخ ته مې ځان له سلک ځای برابرو ډډه مې ولګوله چې یاره چېرته سبا شي دا ورځ تېره شي دا دروازه کولاو شي نو بیا به د ښار ته دننه ځم په دې کې ناګهانه د دې دروازې له پاسه څه کشار شو څه کش کوشو شو چې ما وکتل څه ګورم چې ناګهانه یو غټ صندوق دی او دا صندوق ناګهانه راغی او غرابې شي چې کاته دیوال په یخ کې ولګېد ما بره وکته په دیوال څوک نشته حق حیران شو او په دې اړه کې خوشحاله هم شوم چې خدای پاکه کیدای شي چې زما په حال خدای پاک رحم کړی د خپلو خزانو نه دا تیاره خزانه ماته را غورځولي دا صندوق کیدای شي د زرو جواهراتو د څه نه ډک راشه دا صندوق ګورم که دې سره مې قسمت بدل شي دا درویش وایي چې زه لاړم او دا درویش لاړ او دا صندوق څنګه کولاو کړم څه ګوري چې په دې صندوق کې دننه یو ډېره ښایسته حسین و جمیله جینۍ پرته ده جینۍ داسې ښایسته ده چې د ده ورته نظر نه اوچتېږي چې دی ورته یو نظر وګوري خو دا جینۍ په داسې حالت کې پرته ده چې ټوله زخمي ټول بدن یې چړې چېرته چا په چړو یا په تورو وهلي او ینې په ینې او لت پت په ینو کې دا درویش حیران دی چې خدای پاکه دا څه لوبه ده
دغه جینۍ زه چې تا صندوق کولا کړو نو دغه جینۍ دومره قصه وکړه چې ظالمه ما ستا سره څه کول او تا زما سره څه وکړه دغه تا غټ زیاتی وکړه ده ته یې اډ ونه کاته او سترګې یې پټې کړې دی ډېر حیران و چې پاک پروردګاره دا جینۍ څوک ده څوک نه ده او ډېرې پیړه خوږ هم شو دې جینۍ ته بیا وایي چې یاره اخر ته څوک یې او دا څنګه چل دی او څنګه نه دی دغه جینۍ چې سترګې یې غړولې او ده ته یې په دی نظر ولګېدو نو ده ته یې وایي چې یاره په څوک او په ناڅوک څه کوې زما خو هسې مرګ ته نږدې یم مرګ ته ورغلی یم خو دغه یو کار به وکړي چې زما دا مړی چې کوم دی نو دا به هم په دې صندوق کې بند کړي او دا به بیا ښخ کړي نو تا ته به خدای اجر درکړي ثواب به تا ته میلاو شي بیا یې سترګې پټې کړې دا درویش ډېر خفه شو چې یاره خدای پاکه دا څه چلو شو او زه د خدای نه سوال کوم چې خدای پاکه اوس په څه طریقه سهار شي چې زه دا جینۍ دې ښار ته دننه کړم او دا صندوق ویځم دننه چېرته څوک طبیب وي څوک معالج وي د دې علاج وکړم دا شپه به د ډېره اوږده شوه خو اکثر داسې په انتظار کې چې شپه تېره یا چېرته انتظار کوي نو دا ګنټه چې کوم ده نو دا سړي ته ډېره اوږدېږي شپه څه په چل ول باندې تېره شوه سهار شو ګیټ کولاو شو دروازه کولاو شوه بانګیانو اوازونه وکړه رڼا ولګېده ده دغه صندوق د خپل اس ته وخېجو ښار ته یې دننه کړ هلته په تپوس او د یو نه د بل نه یو ځای ته لاړ نو هلته یې ځان له یو وړوکي شانتې کور چې دی نو هغه یې په کرایه واخیست هغه یې صفا را صفا کړ بیا یې په هغې کې خپله بستره خوره کړه او دغه کومه جینۍ چې وه دغه زخمي هغه یې د دغه صندوق نه راویسته او په هغه پسته او په نرمه بستره باندې یې سملوله او بیا په منډه باندې بهر ته راووته د یو نه تپوس کو د بل نه تپوس کو چې یاره ما ته داسې قابل طبیب یا حکیم معالج څوک راته وښیه تپوس نو یو کس ورته وایي چې په هغه پلانکي ځای کې یو حکیم دی یو طبیب دی چې د هغه نوم موسی دی او ته هغه له لاړ شه او هغه به ستا له دغه علاج وکړي هغه له خدای داسې علاج ورکړلی داسې شفا خدای د هغه په لاس کې اچولی چې مرګ ته نږدې یو سړی هغه له لاړ شي هغه پرې خپل علاج وکړي خپله تجربه پرې ازما وکړي نو د مرګ نه نږدې هغه کسان نه ګرځولي داسې کمال وله خدای ورکړی دی دی په منډه لاړ نو دغه موسی طبیب ځای ته ورسېد څه ګوري چې یاره د هغه د کوره بهر د دنیا کسان لاس څوک یو قسمه دوی جوړوي څوک بل قسمه دوی جوړوي لکه څوک مرهم جوړوي څوک څه جوړوي او دغه موسی طبیب چې کوم دی دی پرې ګرځي راګرځي دی ټولو معاینه کوي دی لاړ نو دغه طبیب ته خپل فریاد پیش کړ ده ته یې فریاد وکړو او ده ته یې وویل چې ته زما سره لاړ شه او زما بېګا د شپې دې ښار ته راتلم او ناوخته په شپه کې ځنګل کې راباندې حمله شوې وه ډاکوانو راباندې حمله کړې وه زما چې څه مال دولت و هغه یې وړی او زما سره چې کومه بیبي وه نو د هغې په بدن باندې چې کوم زر جواهرات و نو د هغې دپاره هغه ډېره زخمي کړې ده هغه مرګ ته نږدې شوې ده او ته زما سره لاړ شې چې د هغې علاج وکړي ستا مې ډېر او ډېر صفت اورېدلی دی او فی الحال زما سره څه مال دولت یا څه پیسې را سره نه شو چې کله زما تجارت سامان را ورسي نو بیا چې تا څونه پیسې غوښتې یا څه چې دې غوښته هغه به زه ستا کوم که نه زه به ټول عمر ستا خدمت کوم خو ته صرف زما سره لاړ شې چې د هغه جینۍ علاج وکړي دغه طبیب ډېر رحمدل و دی د دغه سړي سره د دغه درویش سره را روان شو راغی چې دغه د جینۍ حالات یې ولیده نو د جینۍ حالات ډېر خراب و خو ده ته یې وویل چې دا خیر د خدای به خیر کړي او ته یارېږه مه د ده دا زخمونه د دې به زه علاج وکړم دا به ښه شي بیا یې په دوايانو باندې د دغه جینۍ ټول زخمونه وینځل کم زخمونه چې د ګنډلو هغه یې وګنډل کم چې د پټۍ لګولو په هغې پټۍ ولګولې کم چې هسې د دوۍ لګولو په هغې دوایانې ولګولې دله بیا نور مختلف دوایانې ورکړي چې دا ته به باقاعده طور دې ته دا دوایانې ورکوه پلانکي ځای باندې دا دوی لګه پلانکي دا د خوراک دپاره ورکوه او دغه طبیب به روزانه سهار او ماښام به راته د دغه جینۍ معاینه به یې کوله د دغې باقاعده علاج به یې کو چې کله یو میاشت
د دې جینۍ علاج د وکړو دا جینۍ راولاړه شوه د دې زخمونه ښه شو د دې تکلیف ختم شو د دې کوم چې د زخمونو نشانونه هغه کم شو نو دې درویش خو دا جینۍ هسې هم لیدلې وه هسې هم ډېره ښایسته خو چې دا کله ټیک ټاک شوه کله برابر شوه کله ښه شوه او کېناسته نو ده ته بیا داسې ښکارېده چې لکه دا څوارلسمې سپوږمۍ پړقېږي یا داسې ښایسته حسن جمال چې ده به ورته چوت نه شو کتی په دې کې د ده چې کوم د تجارت سامانو کوم تاجر ته دا واله کړی نو هغه تاجر هم راغی او ده ته یې ښه امانت خپل مال راورسو دغه مال څه په چل ول څه په منافع او څه په سر باندې د هغه خرڅ کړو هغه هم چې کوم دی نو د دې جینۍ په خدمت کې لګیا شو دې جینۍ دې درویش ته ووایي چې تا زما ډېر خدمت وکړو ډېر دغه دې راباندې وکړو احسانونه دې په ما وکړو خو که زما سره اوسېدل غواړي او زما سره یې نو خبردار چې دا خبره به واوري چې زه څه ویم نو هغه به کې او زما نه به د څه شي تپوس نه کوي چې دا پلانکی کار تا ولې وکړو نو دغه جینۍ خو هسې هم د دې درویش زړه ته پرېوتې وه هغه خو هسې هم د هغې د حکم خلاف ورزي نه شو کولی چې بیا هغه ورته هغې داسې ووایي نو ده ورته وایي چې بلکل خدای په دې خبره خوشحاله و چې یاره ځه دا دومره خو ده چې دا زما سره پاتې کېږي او اوسېدل غواړي دلته ایسارېدل غواړي دا هم ډېره زه به د دې خدمت کوم هېڅ خبره نه د چې کوم مال دولت او کوم د تجارت سامان راغلی و هغه د خرڅ کړی و چې کومې پیسې وي هغه د سره ختم شوي چې کله ورسره دا پیسې ختم شو دی اوس بیا ډېر خفه دی چې خدای پاکه پیسې خو لاړې ما دغسې خرڅ کړې زه شپه ورځ دې جینۍ ته ولاړ یم دغسې او اوس د دې نه تو ته مړه نه کېږي او داسې بغیر د دغې نه کېږي نو خېټه خو په دې چل نه ساتلی کېږي دا به زه څه کړم دغه جینۍ چې دی داسې خفه په تکلیف کې ولید نو دې ورته ووایي چې ته ولې فکر کوې تا چې کوم مال دولت کومې پیسې لګولې دي اوس نورې نشته چې ستا سره نشي نو ته ما ته وایې ولې نو دا فقیر حیران شو دا ملنګ حیران شو چې یاره دې جینۍ ته څنګه پته ولګېده دا ضرور چېرته چې د اوچتې کورنۍ ده چېرته پوهه کورنۍ ده چې دې ته دومره پته ولګېږي چې دا سړی په داسې تکلیف کې دی بیا ورته هغې وایي چې ته شابه فورن کې ماله کاغذ او قلم راوړه دی لاړ کاغذ او قلم یې وله راوړ دې جینۍ په دې کاغذ او قلم باندې څه خبره ولیکله څه یې پې ولیکل او دا کاغذ یې بیا دله ورکړه او ده ته یو ځای وښوده چې ته پلانکي ځای ته لاړ شه او په هغه ځای کې یو کس هغه له تا کاغذ ورکړه تپوس خو ته ده کولی نه شو ولې چې دې ورته د مخکې نه ویلو په دې د دې خبره شوې وي چې یاره زه به چې درته څه ویم هغه به کې زما نه به د څه شي تپوس نه کوي چې دا کار دې ولې وکړو بس دې درویش دغه کاغذ یا دغه خط چې دی دغه یې واخیست روان 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 چې کوم پته کوم ځای ورته هغې ښودلی و هغې ته یې ځان ورسو هلته چې کوم د چا نوم یې ورته ښودلی و هغه سړي د هغه هلک هغه تپوس وکړو یو غټه کوټۍ دی یو غټ محل دی د دنیا خادمان نوکران پکې ګیر چاپېره ګرځي لګیا دي کارونه کوي دغه کس چې راغی دا کوم چې د ده مطلوب و یو تور غرم رنګی هلک دی ښه پهلوان ښه هټه کټه بس ده ته یې ووایي چې څه کار دی بس ده سلام کلام وکړو دغه کاغذ یا دغه خط چې دی هغه یې دغه هلک له ورکړو هغه هلک چې خط کولاو کړه داسې یې وکاته نو نه یې د ده نه تپوس وکړو چې ته څوک یې نه یې ورته ووایي چې دا خط چا درکړی دی چا راوړی دی چا نه یې راوړی هېڅ یې ورته هم نه وي په فورن کې نوکرانو ته حکم وکړو چې شابه دومره دومره اشرفۍ راوړئ او دا درویش وایي چې یاره په فورن کې دا نوکران لاړه او سم په تادۍ باندې سم په منډه باندې 8 بورۍ د اشرفو ډکې دا دیو په سرونو یا په شا باندې راوړي او دې هلک ورته حکم وکړو چې یاره دا بورۍ د اشرفو ډکې د دې سړي سره یوسئ د دې هلک سره یوسئ او چې کم ځای نه دی راغلی د ده کم ځای کور دی هلته ورته ورسوو درویش حیران دی چې خدای پاکه دومره دولت 8 بورۍ ډکې د اشرفو بس دی کور ته را روان شو دغه اشرفۍ ورسره راوړي
دغلته کېښودې. بیا دغه شان دې ورځ شپه تېرېده، دی خو مطمئنه شو چې عزت دا خو څه لوی مال دولت راغی، دا خو ډېر وخت کېږي. چې 8 ورځې پکې تېرې شوې نو دغه جینۍ بیا دغه هلک ته ووایي چې داسې کار وکړه چې د انسان دا لباس چې کوم دی نو دا څه فرق نه کوي، په انسان په زوړ لباس کې هم وخت تېرېږي، خو دا د دنیا رواج او د دنیا قانون دی چې انسان به څه نه څه د خپل ځان خیال ساتي، ښه لباس به اچوي، ښه دغه به اچوي، ښه اغوستونکي به اچوي. او ته داسې کار وکړه چې لاړ شه په پلانکي بازار کې یوسف نومي سوداګر دی، د هغه دوکان ته به لاړ شي او 2 جوړې به زرق برق ښایسته قیمتي دا به راولې او ښکلي مزیدار زیورات به راولې او دا به راولې او بیا به راشي. دوی وایي چې صحیح ده. 10 روپۍ واخیستې، لاړ هغه بازار ته ورسېد، روان شو. دغه بازار ته چې ورسېدو نو د لرې نه سې کړه چې یاره یو غټ دوکان دی. دغه یوسف نومي سوداګر پکې ناست و چې ډېر ښایسته او حسین و جمیل هلک دی، ښکلی ځوان هلک دی او ګیر چاپېره چې کوم دا خلک د دوکان مخې ته ځي راځي نو څه ساعت دته په حیرانتیا کې ودرېږي هم چې یاره داسې ښایسته هلک او بیا روان شو. نو د دوکان مخې ته هسې هم ګڼه د ده په دوکان کې هم ښه ګڼه ده. دا درویش حیران شو چې یاره دا څنګه چل. لاړ د دې دوکان ته نوت، یو غټ دوکان دی، قسمه قسم لباسونه او زیورات او د دنیا چې څه د دغه سامان دی نو هغه پکې ټول میلاویږي. دی لاړ دغه یوسف سوداګر ته خپل چې کوم سامان سودا په کار و نو هغه ټول یې ورته ووایي. د ده لب لهجه خو بدله وه، دی د دغې ښار نه و، د دغه ځای نه و، ژبه یې بدله وه. نو هغه وپېژند، هغه ورته ډېر په ګرم جوشۍ سره میلاو شو، سلام کلام یې وکړو ډېر په اخلاق سره. او ده ته یې بیا ووایي چې یاره دا هر څه به درته میلاو شي، خو دا راته ووایه چې ته د دې ځای نه یې، ته د کوم ځای څنګه راغلی، دلته په کوم ځای کې یا خو دې خو د خپل حقیقت د خپل راز ښکاره کول باندې یارېده چې یاره دلته زه اوس ټوله قیصه وکړم چې دلته یم او داسې جینۍ مې ومونده او د هغې علاج مې وکړو او داسې دا ټولې قیصې که ورته کوم خو بل څه لانجه به راته جوړه شي. دی له دغې نه یېرېده خو بس چل ولا هسې دروغ یې ورته ووایي چې اوس پلان کې هسې څه فرضي قیصه یې ورته وکړه. بیا چې کله یاره لږ یې اوبه ورته وڅښو ښه، دا اوبه هم ختم شوې. بیا چې کله د ده دا کومه مطلوبه سودا وه هغه راوغسته شو، ده ته په بنده کړه شوه، غوټه جوړه شوه. بس ده دا خپله غوټه راغسته روانېده. دې یوسف سوداګر ته ډېر په خفګان او ډېر په دغه وایي چې مړه دا څنګه دوستانه ده او دا څنګه چلته وکړو. بس صرف رالی په ګرم جوشۍ او دونه په دغه سلام کلام وکړو، دغه وکړو، تا خپل مطلب وکړو، غوټه دې واغسته، ته ګوره روان شو. دې درویش چې دا خبره واورېده نو دا ډېر شرمنده شو چې یاره دا خو واقعي چې دونه په ګرم جوشۍ او دونه په مینه زما سره سلام کلام وکړو، دونه دغه وکړو او دا ګوره دونه د دنیا خلک دله راځي، دو د بل چا سره داسې اخلاق یا داسې کار ونه کړو، خو زما سره یې وکړو او زه ترې داسې روان وم. هلته د زړه نه کېده، د ده وایي چې یاره اوس په فورن کې لاړې، فورن خپل کور نه بیړه نه کېده، جینۍ نه بیړه نه کېده. ده د بړه غوښته چې زه هر ټایم د دې سره یم، خو مجبوره شو نو بیا لاړ دغه هلک سره کېناست. یوسف ورته وایي چې ګوره داسې کار چې د دواړو خو دوستانه وشو او اوس به ته داسې کار کوې چې ته به زما سره دی او زه به ستا میلمستیا کوم، ستا مهمان نوازي به کوم، ستا دعوت کومه، ته به خامخا زما سره دی. د ډېرې هیلې بانې وکړو، ډېرې اخوا دېخوا یې وکړو، هغه وایي چې نه کېدی نه شي، ته به خامخا زما سره ځي. نو ده ته بیا دا خبره وکړه چې یاره دا کم سامان دا چې مې راغستی دا خو کور ته ورسوم، دا خو ویسم خو دې لپاره راغلی. نو هغه ته قرآنونه قسمونه واغسته چې یاره بس زه ته دغه سامان دا سودا کور ته ورسوه بیا په فورن کې راشه. دغه لباس او زیورات ده راوړو چې کله کور ته راغی اجنې ته قیصه وکړه چې دې چا سوداګر دغه شان چل شروع کړی دی، وینا راته کوي زه څه وکړم، زه خو تا یوازې داسې نه شم پرېښودی په دې کور کې خوشي تشي زه نه شم پرېښودی، څنګه لاړ شم، څه وکړم.
نو هغې جینۍ ورته وویل چې ګوره څوک دله دونه دعوت درکړي څوک د دونه محبت کوي مینه کوي د هغه دعوت به چرې هم نه غورځوي د هغه خبره به نه ماتې او ته چې کار وکړې چې ما د خدای په آسره پرېږده بېغمه شه خدای به خیر کړي او ته لاړ شه دی په نه زړه باندې د هغه ځای نه د هغه کور را رخصت شو چې کله واپس د یوسف ځای ته راغی نو څه ګوري چې هغه ته په تمه ناست بس د یې زر د لاسه ونیو خپل کور ته خپل محل ته یې بوتو د هغه محل باغچه وه په هغې کې وګرځه راګرځې د دنیا قسمه قسم ګلونه او میوې او باغچې پکې لګېدلې قسمه قسم توتیان او مرغۍ او بلبلې وغیره دا پکې هر طرف ته را چڼار پکې خیږي ډېر عجیبه ډېر ښایسته ماحول دی دا درویش ورته حیران دی بیا یې دی خپل محل ته بوتو محل کې ګیر چاپېره د قسمه قسم مینځې او غلامان ګرځېږي او دا قسمه قسم ځای په ځای دا خوشبویانې دي او دا صوفې او تختونه پراته دي رنګینې دي او دا د دنیا قیمتي لباسونه دي ګیر چاپېره هر څه پراته دي دی حق حیران شو چې یاره دا خو داسې دی لکه د یو لوی باچا چېرته محلي دربار بیا دی د ځان سره کېنو په یو میز باندې په باغچه کې دی کېناسته په کرسو باندې ګیر چاپېره او قیمتي خوراکونه قسمه قسم و دا هر څه وشو د هغې نه بیا د شرابو دور شروع کړو قسمه قسم شراب راوړو دی وڅښ چې کله یو څو جامه شراب دی دواړه وڅښه نو دی یوسف بیا درته وایي چې هلکه ته خو زما دوست زما ملګری ستا نه زه هېڅ خبره نه شم پټولی او تا ته زه اوس د خپل زړه د خواهش اظهار کوم ده ورته وایي چې هلکه خبره کوه نو دغه یوسف سوداګر ورته وایي چې ګوره داسې کار دی چې زما یو معشوقه ده زه پرې ډېر بې حده مین یم او زما یو لحظه یو سکنډ د هغې نه بغیر نه تېرېږي او که ته خفه کېږې نه نو چې زه هغه راوغواړم او ځان سره یې دلته کښېنم نو دا درویش ورته وایي چې هلکه په دې کې د خفګان څه خبره ده ستا معشوقه ده ستا خوښه ده راولې ځان سره یې کښېنه او د ده په اړه کې هم دا شوق سیوا شو چې یاره دا دومره ښایسته هلک دی او بیا دومره مالداره ده دومره مال دولت خدای ورکړی دی چې د ده معشوقه وي نو هغه خو به چېرته څه ډېره حسین و جمیله جینۍ به وي د ده په اړه کې هم شوق پیدا شو چې دغه یوسف د ده جواب واورېدو نو هغه ډېر خوشحاله شو چې یاره د ده ته پې څه پروا نشته هغه زر در فورن خپل نوکر ته حکم وکړو څه ګورو چې یاره یو تکه توره جینۍ او یو عجیبه شی عجیبه بلا راغله چې دې درویش ورته وکاته نو په دې زړه کې سم ورپېده ویرېده او یو توره تیاره راغله چې ویې خندل نو د په خوله کې غاښونه تک سپین راښکاره شو لکه په تیاره کې چې ډیوه بلی ته یې حق حیران شو چې پاکه پروردګاره دا هلک ړوند دی دا لیونی شوی دی د ده څه چل دی د ده د خپل حسن ته وګوره د ده د ځوانۍ ته وګوره د ده د مال دولت ته وګوره بیا دې د تورې بلا ته وګوره دغه جینۍ راله دغه یوسف د ځان سره خواته کېنوله او دغه خنداګانې او ګپ شپ دی اوس حیران دی په څه پوه نه ده چې دا څنګه چل یوه ورځ تېره شو دوه ورځې تېرې شو درې ورځې تېرې شوې دغه سوداګر دغه یوسف سوداګر د ده قسمه قسم خاطر مدارات او مهمان نوازي او عیاشي چې څه نمونه میپلونه هغه یې په ده وکړه په درېیمه ورځ او د دغه درویش سړی چې کوم دی نو همیش به په خپل کور کې و چې یاره خدای پاکه جینۍ به څنګه وي څه تکلیف ورته نه راغل څه ضرورت ورته نه راغل دا چل نه شوی دا چل نه شوی نو دی خو دغلته و خو په کور کې چې کله درېیمه ورځ شو نو ده بیا د یوسف سوداګر ته وایي چې هلکه تا زما ډېر خیر خدمت دې وکړو ډېر خاطر مدارات دې وکړو خو زه اوس خپل کور ته ځم ته مال اجازت راکړه نو په درېیمه ورځ چې دی را رخصت شو کور ته راغی چې کله کور ته راغی نو دغه جینۍ ته کېناستو هغې ته بیا قصه وکړه معذرت یې ورته وکړو دغه یې ورته وکړو چې یاره داسې سړي ګیر کړی وه نه یې را پرېښودم او دونه قسمه قسم داسې مهمان نوازي زما وشو داسې ټولې قصې یې ورته وکړې دغه جینۍ بې حده هوښیاره وه هغې ورته ویل چې زمونږ د پښتنو متل دی چې میلمه د کوربه غویي دی مطلب چې هغه د پړي نه نیولی چې څه پې کوي بیا کوي نو نه دې دا میلمه چېرته تلی شي
نه چې دی دغه کولی شي د هغه د مرضۍ مطابق یې هغې شپې ته ایسارېږي او هغه که پې قسمه قسم که چېرته چکر لی بوځي که څه پې کوي نو هغه پې کولی شي درته وایي چې دا ستا ګناه نه ده سړی چې د چا کره لاړ شي مېلمه شي نو بیا د هغه مرضي کوي زه خیر دا هېڅ خبره نه یو ورځ چې پکې تېره شو نو بیا دغې جینۍ دې درویش ته وایي چې یاره دا ستا څنګه دوستانه ده چې ته لاړې او سړي 3 ورځې ستا خدمتګاري وکړه تا دونه خدمت یې کړو دغه یې وکړو تا اړو هغه له په جواب کې نه دعوت ورکړو نه دې وله بل څه وکړه نه دې وله مېلمستیا وکړه هېڅ دې ونه دا درویش حیران شو او په دې زړه کې سوچ وکړو چې پروردګاره د دې جینۍ خبره خو صحیح ده خو که دغه سړی راغواړم دعوت ورکوم نو زما خو دا شړ بړ کور دی او نه نوکر شته نه چاکر شته نه داسې څه ښایسته صوفې شته نه څه قیمتي قالینونه شته نه ګیر چاپېره داسې څه ښایسته یا خوشبودارې خوشبویانې لګېدلي دي نه بل څه شته نه داسې ښه د خوراک انتظام شته څنګه زه دغه سړي ته دعوت ورکړم چې هغه زما څنګه خدمت او څنګه دعوت کړی دی زه به د هغې جواب څنګه ورکړم دا جینۍ د ده په غرض پوه شو نو ده ته یې وي چې ته غم مه کوه ته صرف لاړ شه ملګري ته یې د دعوت ورکړه او نور د هر څه نه ته خلاص هلک حیران تپوس یې د دې نه کولی نه شي چې یاره بیا دا ته به څنګه کوې یا څنګه به یې نه کوې یا به یې ولې کوې ولې چې هغوی ته ویلي چې ته به زما نه تپوس نه کوې چې زه څه کوم او چې زه درته څه وایم هغه به کوې نو هغې ته اوس ویلي چې یاره ته لاړ شه هغه راوبله راویې غواړه بس دی په اړه کې ځان سره سوچونه کوي اړه کې ځان سره کرل ریبل کوي راغی را روان شو یوسف سوداګر خواله چې راورسېد هغه ورته ډېر خوشحاله شو سلام کلام وشو بیا ورته ویې چې هلکه داسې تا خو په ما باندې 3 ورځې مېلمستیا وکړه دغه دې وکړه خو زما نمبر ده اوس به ته زما سره ځې زه به ستا مېلمستیا کوم یوسف سوداګر څه هیلې بهانې څه اخوا دېخوا څه چل ول څه لب جب خو څه خوند یې ونه کړ ده ورته ویې چې که ته مرې وکړه چې زما سره به ځې او زه رضا شو وایي چې بس زه ټیک ده ستا خوښه ده روان شه ورسره دا درویش سهار د کوره وتی و چې مازدیګر څنګه د خپل کور ته رانږدې شو نو څه ګوري چې یاره د ده د کور نقشه بدله ده د ده د کور نه بهر ګیر چاپېره دا د دنیا وینځي او نوکران ځغلي رازغلي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي د کور مخې ته د قسمه قسم ګلونه لګېدلي دي باغچې جوړې شوي دي ګملې لګېدلې دي او په کور کې دننه نوکران ځغلي رازغلي دی چې څنګه د دې خپل ملګري د یوسف سوداګر سره دې کور ته دننه شو حق حیران شو چې ګیر چاپېره په دیوالونو دا قسمه قسم قیمتي رنګونه لګېدلي دي دا پردې دیوالونو ته زنګېدلي دي خوشبویانې ګیر چاپېره په دې دیوالونو لګېدلي دي په دې کمره کې قسمه قسم خوشبویانې ګرځي قیمتي قالینونه لګېدلي صوفې او تخونه لګېدلي دي وینځي نوکران ځغلي رازغلي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي څه خادمان پکې په منډه راله او دا دواړه یې د لاسه ونیو د کور چې کم منځ و په هغې کې د ناستې دپاره یو قیمتي او ښایسته ځای جوړ شوی صوفې یا تخونه لګېدلي وو د هغه دور مطابق قیمتي قالینونه لګېدلي وو دوی په هغې کېنول فوراً د دوی دپاره جوس شربت یا مشروب د هغه زمانې مطابق راوړه شي درویش حق حیرانه چې پاک پروردګار دا په دې لږ ساعت کې دا څه قیصه ده څه پوهانه ده بیا په اړه کې د ده شوق راوچت شو چې یاره جینۍ چېرته ښکاري نه چې هغه څه شوه چېرته لاړه یو طرف ته ګرځي راګرځي بل طرف ته بلې کمرې ته اخر یې په اړه کې فکر راغی چې یاره کیدای شي چې په باورچي خانه کې د پخلي په ځای کې هلته لاړه نو څه ګوري چې یاره دغه جینۍ ویښته تړلي دي او ځان یې ښه برابر کړی دی او دا ټول خادمان نوکران لګیا دي څوک یو قسمه دیګ پخوي څوک بل قسمه خوراک پخوي څوک بل قسمه خوراک پخوي قسمه قسم خوراکونه پخېږي د خوشبویانې ترې راخېږي او دا لګیا ده او د هر خوراک نه سکنه کوي د هر خوراک دغه کوي چې تا پلانکی شی به داسې پوخ کړې دا به داسې پوخ کړې دا د نه داسې خراب نه شي دا د نه داسې خراب نه شي دا لګیا دي او د دې ګرمۍ او د دې تپ او دې دغه د لاسه د هغې په مخ باندې خوله راغلې ده
دی حیران د هغې مخې ته ودرېده، حق حیران دی، څه په فراز څه په قصه نه دی پوه. هغه چې ده ته وکتل متوجه شو ده ته وایي ښه د مېلمستیا به داسې کوې لکه دا ته چې کوې. ده ورته وایي چې څنګه؟ نو ده ورته وایي چې یاره تا مېلمه راوستی دی هلته دې کېنولی دی یوازې او ته راغلی دلته ما ته په تماشه شوی. مېلمه به څه وایي؟ مېلمه تا را دې لپاره راوستي چې ته یې بوځ او یوازې یې کېنوه او ته شا به فوراً کې لاړ شه د هغه خدمت ته ودرېږه د هغه مېلمستیا ته ودرېږه. درویش حیران شو، راغی د خپل مېلمستیا ته ودرېده. کله دغه شپه تېره شوه سهار شو، قسما قسم مېلمستیا کېږي، محفلونه کېږي، خو چې څه خاطر مدارات دي چې کوم هغه سوداګر کړي د هغې په ډبل خبره روانه. په سبا نه دې یوسف سوداګر دې درویش ته وایي چې هلکه داسې کار دی که ته خفه کېږې نه نو زما د خپلې معشوقې نه لکه یوه لحظه بل ځای نه تېرېږي او په ما باندې دونه ټایم تا په یوازې تېره کړه او که ته خفه کېږې نه نو چې هغه ماله راغواړي. دې درویش خو د ده معشوقه لیدلې وه، د هغې نه په پړه کې سم یېرېده چې خدای پاکه دا څه بلا ده، خو د هغه نه مجبور و، د هغه مېلمستیا وه، د هغه په مېلمستیا کې خو به د هر څه کول. بس نوکر یې په منډه ولېږئ چې هغه راوله. په دې کې څه ګوري چې هغه توره بلا راورسېده. توره بلا راورسېده دغه هلک سره خواته کېناست. نوکران دي وینځي د هغه ګوته په خوله دي چې خدای پاکه دا څه کیل دی. دې هلک ته وګورو دې جینۍ ته وګوره دا خو شپه ورځ یو ځای شوي. حق حیران دي. خاطر مدارت مېلمستیا کېږي، د شرابو دور پکې چلېږي، قسما قسم دغه وخت مطابق چې کوم دغه وخت رواج و. دغه یوسف بیا دله دعوت ورکوي چې هلکه ته راشه زموږ سره کښېنه، زموږ سره دغه خوراک وکړه، زموږ سره شراب وڅښه، زموږ سره بلانکۍ دغه وکړه. خو ده به دا بهانه کوله، دا خبره به کوله چې نه زه ستاسو د خدمت دپاره ولاړ یم، که زه دغه هر څه وکړم نو زه به ستاسو خدمت څنګه کوم. کېده 3 ورځې تېرې شوې. په دې 3مه ورځ د یوسف سوداګر ده ته وایي چې هلکه تا په ما باندې 3 ورځې زما کاروبار ستا لپاره ما بند کړی، زه ستا سره راغلی یم ستا کره مېلمه شوی یم او ته دومره نه کوې چې یاره راشې او زموږ سره کښېنې او زموږ سره لږ د شرابو دور وکړي، زموږ سره د شرابو محفل وکړي. دی د هغه په خبره مجبوره شو، حیران شو چې یاره اوس د دغې خبرې خو ما سره څه جواب نشته. مجبوره شو لاړ د هغه سره کېناست، شراب یې وڅښل. خو چې څنګه دیو شراب وڅښل ښه په نشه کې شو، ښه مخمور شو، ښه بمبار شو، دی بېهوشه شو. بېهوشه شو، دی بیا په ځان نه دی پوه شو. شپه پې تېره شوې، سهار شو. دی چې څنګه راپاڅېده سترګې وغړېدې، سترګې ومږلې، ګیر چاپېره وکاته، نه هغه وینځې شته، نه نوکران شته، نه هغه قیمتي قالینونه، نه هغه صوفې شته، نه هغه خوراکونه خوشبویانې شته، نه هغه پردې او نه هغه قیمتي خوشبویانې شته، نه ګلدستې او ګلونه شته، هېڅ هم نشته. حقه شانې شړ کور دی لکه داسې څنګه په یو ګوټ کې دی څه ګوري چې یاره په یو قالین کې په یو بستره کې یا یو قالین چې دی نو هغه داسې ګول کړی پروت دی چې هغه قالین کورا کړو نو څه ګوري چې هغه سوداګر او د هغه معشوقه پکې سټ پرې کړي پراته دي، مړي پراته دي. د ده باندې غونی راځک شو، وویرېد او حق حیران شو چې پاکه پروردګاره دا وشو خو څه وشو. په کور کې ګیر چاپېره کله یو ګوټ ته منډه وایي هغه جینۍ ګوري، کله بل ګوټ ته منډه وایي هغه جینۍ ګوري، هېڅ چرې نشته. په دې کې څه ګوري چې یو خواجه سرا د ده په دې دروازه راننوته. ده چې دا خواجه سرا څنګه ولیده نو ورته یاده شو چې یاره دا خو پرون په خدمتګارو خادمانو کې وه. ده ترې فوراً تپوس وکړو چې یاره هغه جینۍ څه شوه. نو هغې ورته ووایي چې یاره ته دومره تا ځان نه شو ټینګولی او دومره ته د مېلمه په خدمت کې ولاړ او دومره تا ځان نه شو ټینګولی چې یاره تا ځان د دغه وخت د دغه نشې نه ساتلی وې، ته دومره ټینګ نه شو نو نور به څه وکړو. دی په خپل کړو سخت خفه و، خو بیا څه نه کېده، هر څه شوي وو. ده دغه خواجه سرا ته ډېر مینت وکړو، ډېر په افسوس باندې، ډېر په دغه باندې چې ته اوس ما ته دغه جینۍ ځای وښایه چې په کوم ځای کې ده، چېرته ده. هغه خواجه سرا چې د دې مینت ته د دې خبرې ته وکاته نو
د ته خو لا ول ډېر نصیحتونه وکړه ډېرې خبرې ورته وکړې بیا یې ده له پته ورکړه دا سړی دا درویش د دغه ځای نه په غلا باندې په پټه ووته چې یاره که دا مړي چا ولیده خو دا بدنامي زما دی که کرېله زما سره له راځي بیا له لانجه راته جوړېږي دغه ځای نه پټ په پټه ووته لاړ ووت روان شو غورځېږي پاڅي غورځېږي پاڅي روان هغه پته په هغه پته باندې ورسېد چې کوم ورته خواجه سرا ورکړی و دغه کور ته ورسېده نیمه شپه ده دغه کور دروازه ده وډبوله یو نوکر راغی هغه ته د خپل فریاد ویې خپل ټول قصه یې ورته وکړه چې دا چل دا خپل افسوس یې ورته واورېد چې یاره مانه غلطي شوې ده خو هغه نوکر پرې ځان غلی کړ ور یې پسې بند کړ چې سهار شو نو ده همدغه وره مخې ته ناست د دغې کور د بره چت د یو کمرې نه د یو ځای نه د پردې نه شاته دا هغه جینۍ ولیده هغه جینۍ ولیده چې د در پې نظر پرېوتو نو بس د ده باندې سهار شو په ده رڼا شو په ده سمختر شو چې دا خو بس دا کار وشو زړه را ژوندی شو جینۍ بیا پناه شو چې بیا پناه شو په دې کې یو هغه خادم بیا راغی او دې درویش ته یې وویل چې درویش ته داسې کار وکړي چې هغه مخامخ جومات یې نه دی ورته ویل چې ده ته ویل چې دغه جومات ته لاړ شه او د خدای عبادت کوه هلته کښېنه کیدای شي چې ستا د زړه چې څه مراد دی څه ارمان دی هغه پوره شي بس دی خو دغه جومات ته روان شه خو شاته بیا دغه کور ته هغه کړکۍ ته هغه کمرې ته ګوري چې که چېرې بیا یو نظر زه وینم لاړ په هغه جومات کې کښېناست شپه ورځ لګیا د عبادت کوي په دې کې حقه خواجه سرا 2 ورځې بعد بیا راغی کوم چې هغه له دغه پته ورکړې وه د دغه کور کله چې دی د عبادت مونځ اودس نه فارغه شو دی د لاس نه ونیو ده ته ویل چې په ما پسې راځه دی روان کو بوی تلو یو باغ ته باغچې ته ډېر ښایسته باغ دی ښکلې ښایسته د قسمه قسم ګلونه ښایسته او ښکلې اوبه پکې بهیږي ګیر چاپېره د مرغو چڼار دی خو دی چې کله د دې ګلونو د ښایسته او دوی ته ګوري بل ته دغه هغه جینۍ رایادېږي دی چې کله د دې مرغو چڼار ته دغه ښایسته دغه ښکلي اوازونو ته سوچ کوي دا جینۍ خبرې ورته رایادېږي دی چې کله ګیر چاپېر دا یخې هواګانې پرې لګي یا دا نور ښایست چې کوم دی دغه پرې لګي نو هم هغه جینۍ ورته رایادېږي په هره خبره باندې نو دا وه زموږ د 4 درویش اولنی قسط انشاءالله په بل قسط کې به تاسو وګورئ چې دا دې درویش سره څه کېږي د بقایا 3 درویشانو څه کیسه ده او د آزاد بخت باچا سره مزید څه کېږي دا به په رانوانو قسطونو کې انشاءالله تاسو اورئ تاسو به ګورئ که خیر او امید دی چې تاسو به دا قسط خوښ شوی کوشش به کوو چې بل قسط تاسو له زر راوړو نو زما سره اوسېږئ چېرته مه ځئ د بل قسط پورې د بل قصې د بل ویډیو پورې ښاد او آباد اوسئ د الله په امان